د هلمند ولایت د فقهي مجالس عمومي رئیس شیخ الحدیث الحاج مولوي عبدالرحمن ایوبي د سنگین ولسوالۍ مرکزی فقهي مجلس د ګډون په موخه تللی و چې په یاد مجلس کې د دې ولسوالۍ مرستیال ولسوال مسرور مولوي صاحب د ځایي او فقهي مجالسو مسؤلینو په شمول ګڼ شمېر نور شیوخ عظام او علما کرامو پکښې ګډون کړی و. د قرآن عظیم شان د څو مبارک آیتونو په تلاوت کولو سره پیل سو. د فقهي مجالس عمومي رئیس ښاغلي ایوبي د ناوړه رواجونو په اړه د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اړه خبرې وکړې. هغه وویل د دې فرمان تطبیق د ټولنې د روحیې د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی چې په عملي کولو سره به ټولنیز عدالت او قلبي سکون رامنځته سي. د تورې تیارو پر ځای به رڼا راسي، معنوي چاپیریال به مشکولی او رواني فضا به مو معطره سي. هغه د دې فرمان په پلي کېدو کې د علما کرامو رول حیاتي وګڼي او په دې اړه یې لازمي سپارښتنې وکړي. همداراز د علما کرامو سره د فقهي مجالسو د لا ښه پیاوړتیا پر لارو چارو، د مجالسو پر پابندۍ او ورته نورو موضوعاتو هم خبرې وسوې.